وما علينا إلا البلاغ المبين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. او تدوی ته د نوح خبر ورکړه کله چې هغه خپل قوم ته وویل ای زما قومه کچری پر تاسو باندې زما اوسېدل او د الله په آیاتونو سره تاسو ته زما نصیحت کول سخت او ګران وي نو ما خاص په الله باندې توکل کړی دی. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. نو تاسو لخپلو شریکانو سره د خپل کار پخا اراده وکړئ بیا دې پر تاسو باندې خپل معامله پټنوي بیا ماته ضرر را ورسوي او ماته مهلت مرا کوي. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نو کتاسو زما لنصیحتنا وګرځېدی پس ما لتاسو نه هیڅ مزدوری نه ده غوښتې زما اجر یوازې پر الله دی او ما ته حکم شوی دی چې زه شمل مسلمانانو څخه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. پس هغوی د تکذیب وکړو نو موږ دته او هغه چاته چې له ده سره په بیړۍ کې سواره نجات ورکړو او موږ دوی خلیفګان یعنی ځای ناستي جوړ کړل او هغه کسان مو غرق کړل چا چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړی و. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نو ته وګوره د ویرول شو انجام څنګه و. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. بیا مونږ لدنا بعد خپلو قومونو ته نور رسولان ولیږل نو هغوی ته یې څرګند دلیلونه راوړل پس دوی داسې نه وو چې پر هغه څه ایمان راوړی وی چې له دې نه مخکې یې د هغه تکذیب کړی و. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. همدارنګه په دې وجه مونږ د زیاتی کوونکو پر زړونو مهر لګوو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا مونږ له دوی نه بعد موسی او هارون ولیږل پخکارا معجزو سره فرعون او د هغه سردارانو ته نو هغوی تکبر وکړو او هغوی مجرمان خلقو. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. پس کله چې زمون لخوانا دوی ته حق راغی دوی وویل بشکا دا یقینا خکارا جادو دی. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى وویل آیا تاسو حق تا جادو آیی کله چې تاسو ته راغی آیا جادو دا دی حال دا چې جادوگر خو بره نمومي. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. دوی اویل
آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې مونږ له هغې لارې نه واړوي چې پر هغې مونږ خپل پلرونه موندلي دي او په ځمکه کې تاسو دواړو ته لویي یعنې غلبه حاصله شي او مونږ پر تاسو دواړو ایمان راوړونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او فرعون ویل تاسو ماته هر ښه پوهه ماهر جادوګر راولئ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. نو کله چې جادوګر راغلل موسی دوی ته وویل وغورځوئ هغه څه چې تاسو یې غورځوونکي یئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس کله چې دوی امساګانی او پړی وغورځول موسی وویل هغه څه چې تاسو راوړي دي واقعي جادو دی بېشکه الله به یې زر تبا یعنې بې اثره کړي بېشکه الله د فساد کوونکو کار نه جوړوي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپلو کلمو سره حق ثابتوي اگر که مجرمان یې بد ګڼي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو پر موسی ایمان را نوړ مگر د هغه له قومه څو زلمیانو د فرعون او د هغوی د سردارانو څخه په دې ویره کې چې دوی به یې په فتنه کې واچوي او بېشکه فرعون په ځمکه کې سرکشي کوونکی و او بېشکه هغه له حده تېرېدونکو څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. او موسی وویل ای زما قومه کچری تاسو داسې یئ چې پر الله مو ایمان راوړی دی نو خاص په هغه باندې توکل وکړئ کچری تاسو مسلمانان یئ. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. پس دوی وویل خاص په الله باندې مونږ توکل کړی دی ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو خلقو لپاره فتنه مه جوړوه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرو خلقونه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته وحی وکړه دا چې تاسو د خپل قوم لپاره په مصر کې څه کوټې مقرر کړئ او خپل کوټې قبله وګرځوئ او تاسو لمونځ قایموئ او تو مؤمنانو ته زیری ورکړه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. او موسی وویل ای زمون ربا بېشکه هم تا فرعون او د هغه سردارانو ته په دنیایي ژوند کې زینت او مالونه ورکړي دي ای زمون ربا د دې لپاره چې دوی ستا له لارې نه خلق بېلارې کړي. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ای زمون ربا ته د دوی مالونه محو کړه
او د دوی پر زړونو سختی راولا پس چې دوی ایمان را نوړي تر هغه چې ډېر دردناک عذاب وویني. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وی ویل یقینا ستاسو د دواړو دعا قبول کړې شوه، لہذا سم ولاړو سئ او هیڅ کله هم د هغو خلقو د لارې پیروي مکوئ چې نه پوهیږي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. او مونږه بني اسرائیل لسمندرنا پوری وستل، نو فرعون او د هغه لخکر د ظلم او زیاتی کولو لپاره په دوی پسې شول. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تردې چې کله دې غرقېدو راونیو یعنی په ډوبېدو شو، د وویل ما ایمان راول پر دې خبره چې یقینا شان دا دی چې نشتا هیڅ لایق د عبادت مگر هغه ذات چې بني اسرائیل پر هغه ایمان راوړی دی او زه له مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. آیا وست ایمان راوړی حال دا چې یقینا لدین مخکې تا نافرمانی کوله او ته له فساد کوونکو څخه وې. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پس نن ورځ به مونږ ستا بدن پر لوړ ځای واچوو د دې لپاره چې ته د هغه چا لپاره چې له تا نه وروستي دي نښه جوړ شي، او بېشکه په خلقو کې ډېر زمونږ له آیاتونو څخه یقینا غافلان دي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. او یقینا مونږه بني اسرائیل ته د عزت استوګنه ورکړه او مونږه دوی ته له پاکیزه څیزونو څخه روزي ورکړه، نو دوی اختلاف ونه کړو تر هغه پورې چې دوی ته علم راغی. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بېشک ستا رب د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله کوي په هغه څه کې چې دوی به پکې اختلاف کاوه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نو کچری ته د هغه قرآن په باره کې په شک کې چې مونږ ته نازل کړی دی، نو ته له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړه چې له تا نه مخکې کتاب لولي. یقینا ستا د رب له جانبه تا ته حق راغلی دی، نو ته هیڅ کله هم له شک کوونکو څخه مه کېږه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. او هیڅ کله هم مه کېږه له هغو کسانو څخه چې د الله د آیاتونو تکذیب یې کړی دی، نو ګینې شي به ته له تاوانیانو څخه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بېشکه هغه کسان چې ستا د رب خبره پرې ثابته شوې ده دوی ایمان نه راوړي. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اگر که دوی ته هر نښه راشي تر هغه پورې چې دوی ډېر دردناک عذاب وویني.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو ولی یو داسې کلی نه و چې ایمان یې راوړی وي، بیا هغه ته د هغه ایمان فایده رسولی وي غیر د یونس له قوم نه. کله چې دوی ایمان راوړ نو موږ له دوی نه په دنیایي ژوند کې د رسوایۍ عذاب لرې کړو او دوی ته موږ یو وخته پورې فایده ورکړه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. او کچرستا رب غختله نو خامخا ایمان براوړی وو هغه چا چې په ځمکه کې دي ټول په ټولو. آیا نو ته خلق مجبوروي تر هغه چې دوی مؤمنان شي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. او د هیڅ نفس لپاره ممکن ندی چې ایمان راوړي مگر په اذن یعنی اراده د الله سره، او هغه الله عذاب پر هغو کسانو اچوي چې العقل نکار نه اخلي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تو ورته ووایه تاسو وګورئ په اسمانونو او ځمکه کې څه دلیلونه دي او هغه قوم ته له آیاتونو او ویرونکو څخه فایده نه رسي چې ایمان نه راوړي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. پس دوی انتظار نکوي مگر پشان د هغو خلقو د بدو ورځو چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. تو ورته ووایه پس تاسو انتظار کوئ، بېشکه زه هم له تاسو سره له انتظار کوونکو څخه یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. او بیا مو خپلو رسولانو ته نجات ورکوو او هم دارنګه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی پر مون ثابت دا چې مون به مؤمنانو ته نجات ورکوو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. تو اوایا اے خلقو کچری تاسو زما د دین په باره کې په شک کیئ نو زه خو د هغو څیزونو عبادت نه کوم چې تاسو یې له الله نه غیر عبادت کوئ، او لیکن زه د هغه الله عبادت کوم چې تاسو وفات کوي. وأمرت أن أكون من المؤمنين. او ما ته حکم شوی دی چې زه شم له مؤمنانو څخه. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. او دا چې تخپل مخ دین ته سم ودروا په دې حال کې چې له باطله حق ته مایل او تو هیڅ کله هم له مشرکانو څخه مکیږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه غیر هغه شی مرابلا چې تا ته نو فایده در رسولی شي او نو تا ته ضرر در رسولی شي. نو کچری ته دغه کار وکړي نو بېشکه ته به په دغه وخت کې له ظالمانو څخه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. او کچری الله تا ته څه تکلیف در ورسوي نو له هغه نه غیر
هیڅوک هغه تکلیف لرا لري کوونکی نشتا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. او کچری هغه لتا سره د خیر اراده وکړي نو د هغه فضل لرا هیڅ منع کوونکی نشتا. په خپلو بندگانو کې چاته چې وغواړي ورسوي او هم هغه خو بخونکی بے حدا رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. تو اوایا اے خلقو یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه حق راغی. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. نو هغه چا چې هدایت اختیار کړو نو بېشکه هم دا خبره ده چې هغه د خپل ځان لپاره هدایت حاصلوي او څوک چې بېلارې شي نو بېشکه هم دا خبره ده چې هغه د خپل ځان په ضرر ګمراه کیږي او زه پر تاسو باندې نگران نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او تو متابعت کوا د هغه څه چې تا ته وحی کولی شي او صبر کوا تر هغه پورې چې الله فیصله وکړي او هغه تر ټولو غوره فیصله کوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حدا رحم کوونکی دی. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الف لام را دا کتاب دی چې آیاتونه یې محکم کړی شوي دي بیا د ښه حکمت والا پورا خبردار ذات لخوانه په تفصیل سره بیان شوي دي. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. دا چې تاسو عبادت مکوئ مگر یوازې د الله بېشکه زه تاسو لپاره د هغه له جانبه رالیږل شوی ویرونکی او زیری ورکوونکی یم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. او دا چې تاسو له خپل ربنا مغفرت غواړئ بیا هغه ته توبه وباسئ نو هغه به تاسو ته د یوې مقررې نیټې پورې ډېره ښکلې فایده درکړي او هر فضل والا ته به د هغه فضل ورکړي. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. او کچری تاسو وګرځېدئ نو بېشکه زه پر تاسو باندې د ډېرې سترې ورځې د عذاب ویره لرم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. خاص الله ته ستاسو واپس ورتلدي او هغه په هر شي باندې خو قادر دی. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. خبردار شي بېشکه دوی خپل سینې دوقته کوي د دې لپاره چې له هغه نه پټ شي. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. خبردار شي کله چې دوی خپل جامې اغوندي
هغه الله پویږي په هر هغه څه چې دوی پټوي او پر هر هغه څه چې دوی څرګندوي بېشکه هغه د سینو پر پټو خبرو هم ښه پوهه دی وما علينا